السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مونږ شروع کړې وه په تخت نمبر 2 کې حروف مرکبات کې. مونږ پرون سبق ویلی و د نون الف نه واخله تر نون خا پورې. نن به انشاء الله نوی سبق چې مونږ وایو د یا حا نه واخله تر ثا یا پورې. بسم الله الرحمن الرحیم. یا حا یا حا. دا اوس ګورئ دلته دا یا او حا یو ځای شوي او دا مرکباتو کې موږ شروع کړي نو مرکب دي، 2 حرف یو ځای شوي دي. بل دا دې ته یا ولې وایو ځکه لاندې 2 ټکي دي. ګوره د دې لاندې دي دا 2 ټکي. یا حا. دویم حرف چې دی با جیم. دا به څنګه وایي؟ با جیم با جیم. دلته چې دی با او جیم یو ځای شوي دي. ګوره دا یو ټکی دی د دې لاندې دی، دا د دې لاندې دا ټکی دی نو دا با ده او جیم منځ کې ټکی وي. تاسو به حروف المفردات کې ویلي وو. نو ګورئ با جیم. دریم حرف چې دی یا او میم یو ځای شوي دي. دا به څنګه وایي؟ یا میم یا میم. دلته یا او میم یو ځای شوي دي. دې ته به یا ولې وی ځکه چې 2 ټکي لاندې دي. که چېرته بره وی نو بیا به تا وه. دلته اوس داسې دي یا میم. بل حرف چې دی با او میم یو ځای شوي دي. څنګه به وایي؟ با میم با میم. ګورې دلته دا با ده، تاسو ښه پېژنئ ځکه یو ټکی لاندې دی. که دا یو ټکی بر بیا به نون، خو دلته څه ده؟ با. او ورسره خوا کې کوم ټچ شوی دی؟ میم. دا حروف المفردات کې تاسو ویلي و چې میم ګورئ شکل یې داسې دا شکل یې وپېژنئ دلته. بل حرف نون میم. نون او میم یو ځای شوی دی. دا نون ولې دی؟ ځکه بره یو ټکی دی. او دا میم. میم شکل هم لیدلی په حروف المفردات کې. دا به څنګه وایي؟ نون. ګورئ دا به اوږد کې نون میم نون میم. بل حرف چې دی تا او میم دا یو ځای شوي دي. بره 2 ټکي دي ځکه تا دی. تا د پاسه 2 ټکي ګورئ او دلته ورسره ټچ شوی دی میم. تا میم تا میم. بل حرف ثا او میم یو ځای شوي دي. ګورئ دا ثا دی. ثا شکل تاسو حروف المفردات کې کتلی. ګوره سیده راغلی او بره څو ټکي؟ 3 ټکي. ورسره خوا کې میم دی نو ثا میم یو ځای شوي. څنګه به وایي؟ ګورئ ثا میم ثا میم. بل حرف با او یا دا یو ځای شوي دي. ګوره دا ټکی د دې لاندې دی او دا یا ګوره د یا شکل نو دا یو ځای شوي. څنګه به با یا با یا با یا. بل حرف ګورئ یا یو ځای شوي. ګوره 2 ټکي دي. دا دې لاندې 2 ټکي دی. دا یا ځان له ګوره دا یو ځای شوي دي. څنګه به وایي؟ یا یا یا. بل حرف نون او یا یو ځای شوي دي. دا ګوره بره ټکی دی. دا نون دا د دې پاسه دی نون او ورسره خوا کې بله څه یا. نو نون یا یو ځای شوي دي. نون یا نون یا نون یا. بل حرف تا او یا دا یو ځای شوي دي. ګوره بره 2 ټکي دي او ګوره شکل یې وګورئ او دا خوا کې یا ده ورسره. تا او یا یو ځای شوي دي. څنګه به وایي؟ تا یا تا یا تا یا. بل حرف چې دی ثا او یا. ګوره بره 3 ټکي دي. ګوره شکل یې وګورئ او دا یا ده ورسره خوا کې. نو دا به څنګه وایي؟ ثا یا ثا یا. دا نننۍ ورځې سبق. السلام علیکم ورحمة الله.